افغانان چې په انګلند کې ژوند کوي، خصوصا په لندن کې دومره په تعداد کې فلسطینیان وي، نو یقین وکړئ چې هره میاشت به د فلسطین دپاره مظاهره کوله د اسرائیل په مقابل کې. مګر بل طرف ته که وګورئ زموږ افغانانو سره چې دغه تور اسرائیل ریاست کم ظلم او زیاتې کوي، اسرائیل د فلسطینیانو سره نه کوي. زموږ افغانان خویندې میندې په جیلونو کې ورچي، زموږ ماشومان په جیلونو کې ورچي، زموږ د افغانانو نه جایدادونه نیسي، موټرې تینالي، ځمکې تینالي، دوکانونه تینالي. دومره ظلم چې دغه تور اسرائیل د پاکستان په نوم کوي، دومره ظلم یقین وکړئ که هغه اسرائیل کوي د فلسطینیانو سره. او په دغه لندن کې تاسې وګورئ چې په لکاو په میلیونهاو خارجیان، انګریزان، یهود، سیکان، هندوان، د هر طبقې خلک د فلسطین دپاره راوځي. له دې دپاره افغانان ورونو را روانه جمعې په ورځ باندې، یعنې په 10 د نومبر 2023 کال د جمعې د مانځه نه وروسته 10 یعنې ډونالډ سټریټ، یعنې د برطانیه د صدراعظم د کور مخې نه به مظاهره شروع کیږي او د پاکستان د دغه تور دهشتګرد ریاست سفارت مخې ته به ځو. نو د دې دپاره ټولو افغانانو باندې فرض عین وګڼئ چې دغه ادرس هم دی، دلته مې دا پوسټ هم لګولی او ځان راورسوئ او د دې خپلو افغانانو اواز هم اوچت کړئ. ګوره دا کومه سیاسي مظاهره نه ده، ملي دغه باندې موږ تاسو ټول افغانان یو یو. که د هر پارټۍ سره ستا هر تنظیم سره ستا تعلق وي، هغه هم خپل کار دی، مګر دا ملي خبره ده، د خپلو خویندو میندو پوښتنه او د غیرت خبره ده. باید موږ تاسو په خپلو خویندو میندو باندې غیرت وکړو چې دنیا وګوري چې موږ واقعي افغانان یوازې په فیسبوک یا په ټیک ټاک کې نه غږیږو، په عملي میدان کې مې راوځو چې څنګه مخکې راوتي وو. نو د دې دپاره دا ویډیو هم شیر کړئ. 10 تاریخ د نومبر 2023 کال په لندن ښار کې د برطانیه د صدراعظم یا د صدراعظم د کور مخې نه به مظاهره شروع کیږي. د پاکستان د تور اسرائیل ریاست سفارت مخې ته به پورې به راځو او د خپل اواز به نړیوالو ته غوږونو ته رسوو چې موږ سره داسې ظلم او زیاتې کیږي. دا ویډیو هم شیر کړئ او دغه مظاهرې ته ځان راورسوئ. خپل هم راشئ، ماشومان یو ورځ د قرباني به ورکوو، هېڅ شی هم نه کېږي، به ژوند هېڅ فرق نه راځي که یو ورځ هم کار ونه کړو.